بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى جميل يحب الجمال. رواه مسلم. دی حدیث کې دا خبره بیانېږي چې ځان خسته کول، د ځان صفائی کول، خپل شکل او صورت دسی برابرول چې د خلکو خوخیږي. نو دا صفت د الله خوښ دی چې بنده به خپل صفائی کوي چې د خلکو تکرک او نفرت نه وي. ځکه الله خسته دی او د جمال او د خایس سره محبت کوي. نو خې جامع اغوستل، خفیزار پخفو کول او خ شکل او صورت جوړول دا شریعت کې خکار دی. شریعت ته خکار وای الله او رسول. یو سړی دی هغه ګنده دی، خوله کې نسواره مچولی دي، خلی مردار ده او هغه نسواری پرې ګیره باندې هم را بیږي او سرو کې هم چخې دي او سر هم ببر دی، وچ ویختی دی، نی غوړی نی کمنځي، جامې هم نه بدلی په هفته او په دوه هفتو کې، او واسکټ هم خیرن دی او یو مردار بی تیزی دی تخرگونو نه مردار بیزی او دا کور کې راشي د خپل بیبي سره په کټ کې یو ځای کینی. نو هغه بیبي ته به څومره پریشانی، اب څومره په تکلیف کې وي، په عذاب کې مبتلا ده. تکلیف لا څه کې چې سم عذاب دی. نو خپل صفائی کول پکار دی. تیل استعمالوا، سرګ منزوا، ګیرګ منزوا، صابون استعمالوا، عطر استعمالوا، کپڑے پاکي ساته. دې سره رب العالمین محبت دی. لفظی معنی ته وګوره. ان الله یقینا الله تعالی، یقینا الله تعالی جمیل خایسته دی، یحب الجمال او مین کید خایس سرا، مین کید خایس سرا چې بنده ځان خسته کی. ان لكل شيء شر، ان لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. دی حدیث کې دا مسله ده، امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی چې د هر یو شی لپاره یو جذبه او تیزی وي. کله چې څوک یو کار شروع کی نو ډیر جذبه کی وي، ډیر تیز وي، او بیا چې لږ وخت تیر شي کنه نو بیا هغه تیزواله سوړ شي، بیا به کې سستی پیدا شي، بیا به کې سستی پیدا شي. هغه شانتي جذبې سره نه کوي څنګه چې په ابتدا کې کوو. نو دومره عمل شروع کول پکاري چې سړی د اخره پورې به په جذبه او په شوق سره وکي او بوج پې نشي. یو سړی نیک عمل شي کنه او بس نوافل شروع کی، 50 رکعات د ورځې کوي، او به چې ولس ورځې تیری شنو به 10 رکعات هم نشي کوله. د سینه د پکار نه د هر تیزی د پاره، د هر جذبې د پاره ګورې وې سي سستی وي. سړی سستی کی د الله رسول ویلي دي. نو دسی عمل شروع کا چې استابه رست زمانہ کې د وسیوي او خبر خوشحالي باندې کې. ان لكل شيء یقینا د هر یو سیز د پاره شرتن تیزی وی، تیزی جذبه او تیزی. ولکل شرتن او د هر تیزی د پاره فترتن سستی وی، فترتن سستی وی، نارستی وی. بیا به وتغکشا ان لكل شيء یقینا د هر یو سیز د پاره شرتن تیزی وی، ولکل شرتن او د هر تیزی د پاره فترتن سستی وی. به سشي په انسان. ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. دی حدیث کې دا مسله ده
چې الله ستاره لپاره کوم رزق لیکلی، ستاره لپاره الله کومې پیسې لیکلي، نو دا رزق او دا پیسې دا په دې بنده پسې دسي ور رواني او ځان پسې ور رسي لکه څنګه چې پسې مرګ ور رسي، چې ستان یټه پوره شي او د مرګ ټیم راشي، الله چې کوم نیټه ستالي کړي دا هغه ټیم پوره شو، نو کته ارزه کی کنه تا پسې مرګ درځي او تا براګيري. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، تاسو مرګ راګيري اگر شي په مضبوطو قلاګانو کې ناشتي وي. لکه څنګه چې مرګ نفریدي در رسی بدر پسې چې کله ټیم پوره شي، کو مسافرۍ کې او کو پکور کې او کو شپوي او کو رزوي، نو دغه شانتی دی رزقم لټي، رزق دی هم طلب کوي، رزق دی ګوري د پسځان در پسې در رسي، نو ډېر پریشانه کېږم. رزق بدر رسی چې الله سره بارکم لیکلې دی، صرف لګوندې حرکت مهنت کوا، نو د رزق د لپاره ډېر پریشانه کېږم. الله به در رسي چې الله ستا په قسمت کې لیکلی. ان الرزق یقینا رزق چره لیتلب العبد، لیتلب العبد خامخا طلب کوي بنده لرا، کما یطلبه لک څنګه چې طلب کوي دلرا اجله نیټه دده. ان الرزق یقینا رزق چره لیتلب العبد خامخا طلب کوي بنده لرا، کما یطلبه لک څنګه چې طلب کوي دلرا اجله نیټه دده، اجله نیټه دده. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم رواه البخاری ومسلم. دی حدیث کې دا مسله ده چې دا شیطان د انسان پر رګونو کې ګرځیدلی شي او دا له وسوسې اچي. الله رب العالمین ولدا طاقت ورکړی دی د امتحان د پاره چې په انسان باندې امتحان شي. دا شیطان د انسان پر رګونو کې ګرځیدلی شي، خو کله چې انسان د رب العالمین ذکر کوي به تختی، اذان چې کله کیږي نو هم تختی، حدیث کې راځي اقامت چې کله کیږي نو هم تختی. نو شیطان ستاسو دشمن دی. حدیث کې دا مسله مونږ ته رسول الله بیانوي چې شیطان دومره خطرناک دشمن دی ستاسو چې ستاسو په دې رګونو کې مګرځي. نو لہذا ځان ته وساتئ، تابعداري مکوئ. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، سورۃ فاطر 5 آیات کې وایي شیطان ستاسو دشمن دی، به دشمنی باندې ونیسئ، دوستی وسره مکوئ. د شیطان دوستی سره گناهونه کول، حسد کول، غیبت کول، او د شیطان دشمنی دا ده چې د الله اطاعت کول او د شیطان نافرمانی کول، گناهونه نزان ساتل. ان الشیطان یقینا شیطان چره یجری دا گرزی من الانسانی په انسان کې، من الانسانی د انسان نه د سیمانه مکوا، دا مین فمانا د فی سره ده. من الانسانی فانسان کې مجرى الدم په زید ګرځیدلو د وینه کې چې هغه رګونه دي. مجرى الدم په زید ګرځیدلو د وینه کې، وینه کوم ځای ګرځي؟ رګونو کې کنه. ان الشیطان یقینا شیطان یجری دا ګرځي من الانسان فانسان کې مجرى الدم په زید ګرځیدلو د وینه کې.